بل یو سوال وره یو هندو دی زمون یو بزرگ باندې سوال وکړو چې تاسو مسلمانان څه ظلم کوي مړه راوالی او خخې کوي لاندې پزمکه کې سخاشي چینجی پکې وشي مردار شي بویونه وکړي دا ستاسو سړیتوب پکار دا دی څنګه چې مونږ کوو لاندې لرګي او باندې لرګي کېدو مړې په منځ کې تیل پې واچو تیله ورته کو اذا وجد فتلاشا او رشی نیست نابود شي بس ختم شي نہ گنتی جوړيږي نہ مرداری تی جوړيږي نہ تی بوئی جوړيږي فقيه وائی دیندوانو مولا تا چې خبره دې ټیک کړي پکار دا دې چې مړې سوځي او مونږه غلطی کوو چې خخو خو یو خبره ده زمونږ دا روح دا د عالم ارواح نه راغلی عالم ارواح نه چې راغی هغه د ځمکې نه واده وکړو دا بدن د ځمکې نه جوړ دی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى روح د اسمان نراغه د ځمکې نه وادو چې واده وکړو پاللې کېدو د دې واده د حفاظت لپاره الله پاک اوبه پیدا کړ د دې د خدمت لپاره الله اور پیدا کو چې دې واده د لپاره به روټۍ پخې کټوای پخې په دې اور به پخې کټونه جوړ کړ کرسای میزونه ولا روح پس جواب راغی د عالم اروانا چې واپس راځه روح روان دی واپس بدن پریږدي اور د بدن د پاره نوکر دی ځمکه د بدن د پاره مور ده اوس روح به دا بدن مور ته سپاري که نوکر ته به سپاري حق د چا دی هندو هریان وستا خبره ټیک ده مونږ به هم سوځولی وی خو چې روح پاس روان شو نو د انصاف تقاضا دا ده چې دا بدن د چا ناغستی دی هغه ته یې حواله که نوکر ته ما حواله که ما په دې خبره پوهېږم عزیزانو بله خبره ستا ملک د هرې فتنې مرکز دی د هرې فتنې یو شیعه دی زما اشنا دی ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اډو جاړئ نه مال زه ویلی مال چې زما زوی دوبۍ ته تللی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي ښه کرکولي په سري په جامې اغوستي ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوشي چې زه ورته داسې وګورم نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم به دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کرکل مرکل په سري او تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه دا چې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوزم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست نو مال ته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول ووایه نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کړو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې اے مسلمان قوما امام حسن و حسین با په جنت کې د جنت د نوجوانانو سرداران په جنت کې د پیو یو ډیر عظیم نهر دی خو درې کسانو د پاره وي چاله لعلی و حسین و حسن نو د حسین خدا مقام د بی بی فاطمه مقام با
په جنت کې د ټولو بیبیانو سردار وي د بیبي عائشه مقام فضل العائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابہ د بیبي عائشه فضیلت په ټولو خزو دومره اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت په ټولو روټو اوچت ای په جنت کې دي نو زه وجاړم ولې دی خدا مانا چې د باندې مې دا رتبه پیرزو نشي تاسو خو خوشحال شئ بلکې کلک درته رښتیا وایم ورته وایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې جی لور ودوما یو 100 روپۍ مې پکار هغه ورشه حضرت عثمان ته وایه چې 100 روپۍ ورغه رسول الله را لګلې ما 100 روپۍ پکار هغه 100 روپۍ ورکړي چراغه په 100 کارو نشو بیا راغه صاحب یو 100 نورې پکار وی ورشه عثمان ته وایا چې 100 خو د خدای په نامه را کړی وي او 100 د رسول الله په خاطر راک چې د رسول الله خاطر ورته وي هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته په چولای کې وایي وی د رسول الله په خاطر ټولې خزانې استاش آراغه جناب محمد رسول الله تا وی د خدای په نامه خو 100 را کړی او ستا په نامه راته ټولې خزانې حواله راوی غوښتو اے عثمانا زما په نامه دې 100 ورکړې ټولې خزانې حواله کړې او د خدای په نامه مې ټولې خزانې ځکه ور حواله کړې چې کته نه وی دا داسې ښه خدای به ماته چا ښودلی زه خو هغه عثمان وما چې په خپل دولت باندې به مې بوتان واغسته هغې ته به مې خدای وی کور مې د بوتانو ډکو دولت مې ټول په بوتانو باندې باج کړی و بوت به مې واغستو هغه ته به مې خدای وی نو کته نه وی دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی نو زه وایم چې یزید سره م جوړه وکئ که یزید نه وی دا دومره مقام به امام حسین له چرته موندلی چې تر څو پورې م د دې ملک قانون قرآن کړی ما انګو کې شیعه او حضراتو ته ووی مال خبره واورئ کور کې خبرې کوو پر ورولۍ جګړې نشته د انګو ایسي ما ته وی یاره جي لکه ما په آرام کښېنه زه یارېدو والا خو نه یم اگر چې تاسو مې میاشت کې 3 ځله وجنئ بیا مې را ژوندی کوي کله را باندې ډزې وکوي کله را باندې څه وکوي کله را تاسو د دا وس خدای درکا دا پراپېګنډې کوئ زه که دا وایئ چې دی مړ شي نو د پاکستان هغه خلق به خوشحال شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي دا 10 ورځې مو کتې د سنیانو ښځې ټوله شپه په دې مارکو به ګرځېدې ګوډاګي بهته دا ګوډاګی څه کوي بیختي وزا په دې څه چل دی په دې سید حسن پیر کې یو ګمبد جوړ دی په هغې کې یو زانګو ده وړه غوندې نو دا ښځې ورشي زانګو له داسې ټېله ورکي او کاڼی راوالي او داسې ورلړوي نو چې کاڼی ور وغورځېږي زانګو کې نو نورو ښځې مبارک مبارک ولې وی کاڼی زانګو کې پرېوته زوی به دي 5 پیرانو کې کم خیال کړی ونو ته جاروګانې لړه کوي نوې جارو یو سي هلته ونو ته یې لړه کوي خو چې د چا جارو پاسون مبارک مبارک جارون خطا یو خراب غوندې ټکی را یاد شو خو نه بیا کو ته په شرمونو شرمېږئ بیا زمونږ ښځو چوري منلي نو ډم ځان سره کی او د چوري ټوکری په سریخي او د 5 پیرانو لذي او ډولکی مخکې او زمونږ ښځې ورپسې وای ما د 5 پیرانو چوري منلې
دا سیده کنه نو دا خلق خو مانه تنگ دي او زه پریدم چرته که زه مړ شم والله العظیم تاسو تستنیوالو د پاره به بل بجلیګر ملا پیدا شي که زه مړ شمه په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو د پاره به بل ملا پیدا شي که دا دین په جناب محمد رسول الله پورې موقوف نو چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو زمرشم ما نرستو ببل لکھا کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی قادیانان خوشحالی دا چی عطا اللہ شاہ بخاری وفات شو منگ اخلاص شو چا وفات شو اللہ غلام غوث ہزاروی ورطا پیدا غلام غوث ہزاروی چی بوڑا شو اللہ ورطا مفتی محمود را پیدا مفتی محمود چی کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورطا را پیدا نو زنگل د زمرونه خالی نہیں اور زمانہ کے با اللہ سڑی پیدا کئی او تاسو تب د کونین زکا چې بنی آدم وی نو ډاکټر بئی چې ډاکټر وی د طب علاج بئی تاسو د بی دینه طبی نیولی او د کونین استنه په کوناټی کی درته وਹੀ هر ټیم چی خلاصې گئی بنا عزیزانو عرض میں داو چې شہید ستوئی شہید د فعیل وزن دے فعیل وزن پا عربی کے کلا پا مانا دے اسم فاعل راضی او کلا پا مانا دے اسم مفعول راضی دلتا شہید پا مانا دا مشہود دے شہید تا شہید ولی وی زکا مشہود لہو بالجنہ عام مشہود لہو بالملائکہ شہید تیاخو شہید زکوئی چی دد ساکم ٹیم کی اوزی نو دغا وقت کی ملیکی ورطا ولاری او پا جنت کے اخپل مقام ورطا خی چی دا ستا زیدے سترگی دی پٹی دل او دی مقام تبلانش نو شہید دا مانا اس شہید دا مرگ نرستو حکم دادے چی جامع بتنو بس لیکن ویزاد وینقص کہ جامع زیادے وی تے کم بکی کہ کم وی پورا بے کی دری کپڑے او سرد وینو بے دفن کے دی کی راز دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی کی راز دا دے چی شہید چی دا قیامت پا ورز را پاسی نو دا دا وینے او د زخمونه به د مشک او د عنبرو په شان خوشبوئی کوي ایس مړی به دا تقاضا نه کوي چې خدای ما بیا دنیا ته واس واحد مړی به شهیدی چې یا الله کاش چې په دنیا کې ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل خدا زمر کے دے او بیا ژوندے کے دے مر کے دے او بیا ژوندے کے دے قتل کے دے او بیا ژوندے کے دے حدیث کے راضی سردار کونین نہ تپوس شو چې د شهادت په ګولای او د شهادت په تور او په غشي چې څوک ولګي د درد محسوس کوي سردار کونین فرمایل چې د شهید درد د تور او د غشي دومره لکه د سړی خپکه چې ازغې لاړ اوس بل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء والشهداء الله حرام کړی دي پزمکه باندې بدنونه د انبیاء بدن چې د غزمکه نه خوري تر قیامت پورې به سالم پراته وي او
د شهیدانو بدن چې دی هغه هم ځمکه نه خوري تر قیامته پورې به په خپلو وینو کې سالم پروت. عزیزانو یو بله د کار ټکی درته وکړم، خدای هم پوه کپې نو خبره پوه شئ. دا یو مسله ده چې روح عرض دی او که روح جوهر دی. عرض اهل مناطقه قائم بالغیر توای او جوهر قائم بالذات توای. نو روح عرض دی او که جوهر دی؟ آیا دی قائم بالذات دی او که قائم بالغیر دی؟ د جمهور علماء مذهب دا دی چې روح چې دی دا جوهر دی، دا عرض نه دی. دا جوهر دی او عرض نه دی. عزیزانو روح یو سوال ما باندې یو سړی وکړو، لکه ښه ګورئ ما ته چې تاسو وایئ چې په قیامت کې به سړی په دوزخ کې واچولی شي او په اور کې به سوځي او مارانو په خوله کې به په جرندو کې دل کیږي او دا چل به کیږي او دا چل به کیږي او دا چل. نو بنی آدمو خو ګناه کړې ده که په قیامت کې په اور سوځي او په جرندو دل کیږي. د غویانو میخو ګډورو چیلو دوی څه ګناه کړې ده چې هره ورځ په لکونو کروڑونو حلالیږي او په کوړو کې مکیږي، کبابونه تې پخیږي، خلک یې خوري، په اور باندې ورتیږي. دوی څه ګناه کړې ده؟ په دې سوال پوه شوئ؟ د دې څه جواب دی طالب؟ ها څه کتابونه دی؟ ها حفظ کې حفظونه ډېر کوئ، ورسره کتابونه هم وایي. د حافظان داسې مولا چرګک ټوپۍ په سر یې غوړ غوړ ګرځي، نور په څه پوهېږي نه، کتابونه وایي. په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي؟ بني آدمو خو ګناه کړې. علما لیکي چې تکلیف د عذاب روح توی بدن ته نه. دی خو وګورئ زما د بدن نه چې دا لاس غوس کې دې ته نه پرې کې د دې لاس بدن سره تعلق ختم شي او دا لاس یو سه او ته په کوړای کې دی او کېمای کې زما بدن لپاره درد رسي. تا نظر او تیکا پرې کوم او هغه تیکا کې سیخ کې اچوم او په اوري نیسم، ستا بدن لپاره تکلیف رسي نه رسي؟ تکلیف تعلق لري د روح سره. روح چې د بدن نه کټ شي، دغه بدن که بیا په اور کې واچي او که کېمکې او که ټوکړې کې او که وریته، روح ته په تکلیف نه رسي. ساروی چې حلال کی روح ته کټ شي، چې روح ته کټ شي ساروی ته اډو تکلیف وینا. ما په دې خبره پوه شئ؟ که یزید نه وای دا دومره مقام با امام حسین له چرته موندلی. هغه ورځ مې ورته ویل مان راځئ دا د شیعو مولیانو مونږ په یو کوټه کې ګیر کړي، جنجال ټول مولیانو جوړ کړی، سارا گن او بجلو کې او ویرمنو سار ورته ایس ڈی او ماخام ورته ایس ڈی او ویلې چې او مال روڈ تے فالٹ بجلی تے جا کے ڈھونڈو وہ لنک نہیں ٹھہر دے. آئی چتلی ګرځي شپې په 1 بجه د لال کورتای په جمعات کې 2 تارونه یوځای شي. ٹھیک ہے سار تے ایس ڈی او تپوس کئی چھے آغا جی اور راتی کی ہویا فالٹ دا آغا ورتوئی چھے اوہو ایس ڈی او سے ساری رات پھر کے ساڑا بیڑا تباہ
जो लाल कुर्ती दे मसीद गया सारा गन मसीद ही जाए, सारा गन मसीद ही जाए। टोल लेबर ले खोन वर्ग को बिजली घर के हलता वेचे फिर क्या है वेचे सारा गन मसीद ही जाए, सारा गन साढ़े चे। औरत राने चाहता पोस था प्लाने बुजुर्ग दे दो तबलीगियान बरखिलाफ तबलीग वाला मैं खबर अखलास अदा दजम के पसर द तबलीग वाला न खडाला समाधि द खुदा पजात का समी कबल चल रहा दजम के पसर मां प दिली के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा मां पुरुष के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा मां प चीन के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा मां प अमरीका के द तबलीग द डले तमाशा ओका मां प लंदन के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा मां प पाकिस्तान के द तबलीग द डले तमाशा ओका और मां प पाकिस्तान के द रोटी खिलाफ तमाशा तबलीग फर्क सदे का मुलाए बरखिलाफी मुला ये फिर बरखिलाफी फिर 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 जी तेरे सिर के सबज लीर जी और तेरी शिकल फिर जी फिर पूरी किसी चुगावाची पैमाने में हम चरता द सड़ी जुई मंग को कमीज की नहीं शूटिंग के हमड़ की द गरमैन फिर जी फिर हो मौलाना अशरफ अली थानवी पीर खो मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो पीर खो मौलाना रशीद अहमद गंगुई हो पीर खो मौलाना कासिम नानूतवी हो पीर खो शेखुल हिंद हो जद अंग्रेज खिलाफ द देवबंद बुनियाद देवबंद कला जोड़ा करे हुआ द अंग्रेज द विश्तो द पारा या द अंग्रेज एजेंटी पर हिंदुस्तान के चा कवला तगा पीरानो दे अलवा परो का चा कवला फिलहाल तासरोका तो पल्लस काला द जिया हुकूमत के पसने तरह और पमिंबरे सो खर्च शो द जिया पगे के शरीयत बिल से सोचा समझ स्कीमो दागद हुकूमत द दवाम द बकाल शरीयत बिल शरीयत तो पास्कोले से चामरी के दर तो नहीं वेली ए सरुनम द चरगानो चडूशा कौम वले दो का कवई जालिमानो दा कौम बाल दे मुंगे बालरानी के बार तरफ यारो दिरे मुल्क की चामरी की नहीं वेले ते इस्लामी निजाम रावत अकल कई लग सोचो कई लग सोचा समझ स्कीमो 50-50 लाख रुपए द कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरानो वाली दी दा कौम बा वक्त रात लो सरा ददी मेंबरानो खपो की पुड़ी अचोमो पर सरा को गया 50 लाख रुपए दे सकड़े गलते मेंबर दे माते एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब थे कि एक दो सैकड़ां भेज दे वहीं ते देवे मालैन ना आज वो सड़ी में पता मकड़ो माल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुदी दिन दुनिया का दादवा काले उशु अल्लाह के रोले के नहीं खुदा दे कुरान का माल बेड़ा दे तबाश मैं दे दो का गरीबान बहुत सपोरी वही चीज जोड़ा सैकल दो वाले माल का जो सैकल स्वरेगा ममना दागत यो मेंबर 50-50 लाख रुपए वाली दी प्रेदम आमना चिकी मकड़ी में नहीं उस दा कौम गो रही के इलेक्शन सभा के दगा जाड़म मंदानवान बम्बियानी वली और इन बवई में चिदे शुमले डेरे खोगी दगा मंदानू बबिया दे खार की नाजीजानो खबर और इस्लाम निश्ता न मुंग केश्ता न दुई केश्ता जमुंगा द खार दा अकीदा चे दोजख मोजख नहीं है इंजे दबका शबके मलवाने नहीं लेके केसी के बड़ा छोड़े ये जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बड़ी चेन
इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़ियन ते नहरान ते दरियावन ते फलाने ते कुछ भी नहीं नुश्तई तम न मामा वारा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की द आगा कौम शपारस बद मर्ग न रस्तु कुरान न कवी राशे पदी पे खबर के लोय लोय उलमा दी लोय लोय खलक दे सुख सपेड़म नहीं कड़ी ताने तमंडक है मिर्जाला वर्षे लिखे जारी रिपोर्ट दीदी इंच करा मेरे ते बंदूक कड़ीस ते मनु थप्पड़ मारास पुलिस मंडी की आमरौनी पताना के दे पेरंगी कानून ले पकचरों के द अंग्रेज कानून ले पादालतुनों के द अंग्रेज कानून ले जुमातुनों के द कुरान और द हदीस और द खुदा और द मोहम्मद रसूलुल्लाह कानून स्ताज पदे सर चासर लांजा पे खशी और ताने लद पेरंगी कानून ला मंडके और जुमात लद खुदा कानून लरा मंडन के द मरंगा रोस्तो ओ मुल्ला एक चार मलवाने साढ़े कार आओ ना मेरा प्यो मोयल दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके दो दो सिपारे पड़िए फिर दो दो रुपए पकड़ा के ती कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे प्यो पीछे दो सिपारे ए मुल्ला इतने कम अकल निंगे कारी असलम इतना कम अकल निंगा कि 2 रुपए तो 2 सिपारे तेरे प्यो पीछे बख्श दे इधर अपने प्यो नु क्यों है ए मुल्ला इतने कम कारी फयाज जड़े निमक मंडी बड़े तालिब देखो उन्हें भी मनु किए कि मैंने तालिबान समझाया कि सिपारे खपल मड़ी पर से बखई और होटा ददी खड़ूस न हो पोई खबर हाँ 2 रुपए दिया 2 रुपए को काउंसलर तारे तनशे बोतले काउंसलर बोतले शे दा गोलो जमादारान दा काउंसलरान द चुआरियानो जमादारान 2 रुपए दे ताने तनशे बोतले ता 2 रुपए कुरान रवान को और द खुदा पे मख के बप्लार पे खलासे ए खर बचिया दास्ता अकल सरदर पूरी निश्ता द खर सरदर पूरी तरह 2 रुपए दे रेशका नवरी तो कदमा तब 2 रुपए प्लार पशा के कुरान तो जन्नत में भी बोल खुदा ख्वार का सबला दरबानी शवेदा बस ख्याल रहे 2 रुपए नो देवजना सो चुके नन पाकिस्तान के द कुरान उम्र की इज्जत किताब बल निश्ता नन पाकिस्तान के द हदीस उम्र की इज्जत किताब बल निश्ता सुम्र स्पक और बेइज्जता जो कुरान और हदीस तक कतले कीगी तुम रस्पक तो यो डम नावल तन कतले वो गोरे कम नुमाइश चे दे इंडिया डम रागले हो और द पे खबर खल को कम इज्जत वर करे हो ओए पैमान तुमरा इज्जत हम कुरान ले चरता वर करे कुरान बांधे फैसले शोरो कई किनी तबाह की गई नन अखबार की दी चिद्रे औरजों के पटोला दुनिया की अजीम जलजला रतलुन के दा कप हिंदुस्तान के 1500 कसान और 5000 कोरोना जलजला तबाह कोले शी नो 5 करोड़म पाकिस्तान के जलजला तबाह कोले आसमानी आफत बदर बांधे राशि तबाह बशई खर्क बशई द तख्त लार बम बिया नहीं खुदा कम तरफ तो तख्त देवजना शिया हजरात सो चुके इमाम जाफर सादिक दे इमाम अबू हनीफा उस्ताद सो फिक़ह जाफरिया कहता सो और ही कर
फिक़्ह जाफरिया इमाम जाफर सादिक द इमाम अबू हनीफा उस्ताजो इमाम अबू हनीफा शागिर्दो राज़ई शिया हजरातो और सुनियानो ची यौ शू और पदे मुल्क के दो उस्ताज और द शागिर्द द फिक़्ह कानून रावल राशि कहना के ईमानदार की चिल्ला सरवर की ओ बल्ला चे पाराम बन कीनू चे द इमाम जाफर और द इमाम अबू हनीफा द फिक़्ह कानून तो पाकिस्तान के नाम दा मुलियान न प्रीति मावे तबलीग वाला दीन बे पैसे है भैया कहना रोटा खपल अखरी जामे खपल विंदी के खपली ओ मुंगा और दा बुजुर्गान दीन पर पैसों खाई न मुंगा और तबलीग वाला के दा फर्क है अगी बे पैसे खाई मुंगे पर पैसों खाई नवाए पैमान के खसूस न अल्लाह की तौफीक दर की देना खडल बलनिश्त देना खडल चीनी और मुला रागलो मातेवी और किताब अलमा मिशकात शरा बाजार तारबी वेला वे फजहब माया इला सूक अनाश्तर मिरकात शरा मिरकात शरा अलमा मा वर्तल मा तफालु बे वे अना उदर्रिसुल मिशकात फिल पीकिंग मिशकात दर्स पढ़ावम पर पीकिंग के इज़ा फरग़्तु मिन अद-दर्स अना अशग़ुलु फी तबलीग कि दर्स नौजगार शिम या पर तबलीग की मशगूल शिम लस जरा चीनियान में वेल मुसलमानान की लस जरा मुंग दलता 10 करोड़ टोल काफिर करे मुसलमान करे मियां ने दे वो दे है काफिर कऊ लग गया नो अल्लाह दी तौफीक राखी